السلام علیکم. د پیج چې څومره ملګري دي تاسو خپل لیدای شئ د اپر ګیر سیلابي ریله چې کومه ډیره زیاته تیزه ده. نن سبا کوشش کوئ چې د سیند غاړې نه لرې اوسئ. سیند غاړې ته چې څومره چا کورونه دي او یا چا پټي دي یا زیاتتر خلک چې کوم دی لرګي نیسي میان نیسي، نو کوشش کوئ چې د سیند غاړې نه لرې اوسئ. باران ډیر زیات تیز دی او خړه چې کوم دا کوم سیلاب دی سیلابي ریلي د ډیر نه ډیره زیاته تیزه ده روانه ده. او ښکته هم ده، دا د یوې ورځې نه ده، تقریبا د 100 ورځو نه روانه ده او تر 100 ورځې پورې کوشش کوئ چې خپل ځان سیف وساتئ او خپل خوا او شا کې چې څومره ماشومان څومره خلک دي او د سیند غاړو نه لرې کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مخامخ تاسو وینئ د ډیر د پړاو څخه چې کوم سیلابي ریلي د هغه ښکته طرف ته روانه ده او ډیر زیاته تیزه ده. لوور ډیر سایډ ته او زمونږ چې د اپر ډیر کوم د سیند په غاړه سایډونه دي هغو ته دا یو هدایت دی، دا پریکاشنز دي چې یاره د سیند د غاړې نه لرې اوسېږئ. باراني ورځې دي، زیاتره خړې راوځي. تاسو اوس هم څه کسان هلته میان نیسي یا لرګي نیسي. کوشش کوئ د میانو نه د لرګو نه نیولو نه ځان ساتئ. اول خپل ځان ضروري دی، وروسته چې کوم دی د هغې سره یا میان د خوراک دپاره یا لرګي. دغه دویمه خبره ده. نو کوشش پکار دی چې د خپل صحت او د خپل جان خیال وساتلی شي. داسې نه چې تاسو په لرګو پسې شئ یا په میانو پسې شئ او قیمتي جانونه چې کوم دی ضایع شي. بیا چې کوم دی د ریسکیو او د نورو ډپارټمنټ لپاره چې کوم دغه یو مشکلات جوړېږي. کاینډلی په دې ورځو کې کوشش کوئ چې د میانو نه، لامبلو نه او د سیند غاړې نه ځان لرې ساتئ.